اول خو ډیر مبارک افغانستان تاریخ جوړ کړ چې د نړیوال جام دفاعي اتله انګلستاني کرکټ ملي لوبډلې نننۍ لوبه کې د یوې په زړه پورې لوبې وروسته له سترې ماتې سره مخ کړه. افغان کرکټ ملي لوبډله نه یوازې په دغې بریا سره راوچتېدی شي، لا قوي کېدی شي، لا مومنټم او لا د دوی اعتماد په خپل ځان باندې زیاتېدی شي. تر څنګ دوی نړیوال ریکارډ هم جوړ کړ او په دې سره انګلستان د کرکټ نړیوال جام په تاریخ کې لومړی او یوازینۍ لوبډله شو چې د ټولو ګډون کوونکو لوبډلو په وړاندې ماتې خوري. نن د افغانستان ورځ وه او افغانستان چې د څه دپاره نړیوال جام ته تللی و او ولې فیورټ و په سپین ویکټو باندې او د افغانستان سپین بالینګ ولې خطرناک و، نن همغه څه ثابت شول. 8 ویکټې محمد نبي، راشد او مجیب په شریکه ترلاسه کړې او انګلستان د 215 منډو په ځواب کې ایله بیله څه باندې 200 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی مجیب رحمان ونومول شو چې 3 مهمې ویکټې ترلاسه کړې وي او نوموړي دغه د مین اف د میچ ایوارډ هم د هرات زلزله ځپلو ته ډالۍ کړ. افغانستان د دویم ځل لپاره د 500 نړیوال جام په تاریخ کې کوم لوبغاړی مین اف د میچ یا بریا ترلاسه کړي. وړاندې لومړی او یوازینۍ بریا 2015 کال کې د سکاټلند په وړاندې وه چې هلته سمیع شینواری مین اف د میچ شوی و، خو دا ځل مجیب الرحمن زدران دغه کارنامه خپله کړه. په لوبډلو کې او په کارکردګۍ کې او په نړیواله کچه د غوغا اخوا افغان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکو سیالیو ته او نور لوبډلو ته ټیبل او دغه درجه بندي یا دغه 10 لوبډلو کې هم دغه جدول تس نس کړ. د 10 مقام څخه ډایرکټ 6 مقام ته افغان لوبډلې په دې بریا سره ټوپ کړ. افغانستان په خپله نه یوازې دا چې یو اعتماد ترلاسه کړ چې د مخکې تګ چانس لري، بلکې کومې لوبډلې چې سیمه فاینل ته رسیږي هغوی لپاره هم د انګلستان ماته لا په زړه پورې کړه چې ښایي دفاعي اتله انګلستانۍ لوبډله چې راتلونکې لوبه هم له خطرناکې او انبیټن ساوت افریقا سره ده لا پسې جالبه کړه او سخته کړه. نو افغانستان راتلونکې لوبه له نیوزیلند سره کوي. د افغانستان د کرکټ تاریخ یوه نه هیریدونکې لوبه وه، یو فیرلس کرکټ، یو بېویرې کرکټ، ویکټ ته په کتو، اول سټارټ برید د انګلستانیانو په بالرانو باندې او ښایي د نړیوال جام یو له بهترینه پاور پلی اننګزونو څخه و چې رحمان الله ګربز ترسره کړ. 80 منډې جوړې کړې او ورسره بیا چې څرنګه د ویکټ څخه استفاده وکړه د افغانستان سپینرانو په ځانګړې توګه مجیب، راشد او محمد نبي ساحل آوټسټنډینګ. او په دې سره افغانستان که څه هم 2014 کې شلوریزه نړیوال جام کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، ویسټ انډیز بیا اتلولي ګټلې وه، خو دا ځل هغه وروستی لوبه وه. دا ځل افغانستان 6 نور لوبې هم په خپل سکیجول کې لري او که د 6 کې کم تر کمه 3 لوبې هم افغانستان وګټي نو دا جدول لا پسې په زړه پورې کولی شي او لا پسې مزدار کولی شي. نو د افغانستان د استعداد او د افغانستان د اټیکینګ کرکټ او د افغانستان د سپین بالینګ میجیک جادو هغه نننۍ سیالۍ کې په انګلستانۍ لوبډلې ډېر زیات برلاسې او ډېر زیات د کنټرول والا و چې همغه و انګلستانۍ کرکټ ملي لوبډلې چې د کرکټ بنیاد ایښودونکي شمیرل کېږي او د تیر نړیوال جام اتله ده، هغوی له افغان کرکټ ملي لوبډلې څخه په بالینګ او بیټینګ کې سر پورته نه کړی شو.